شهوت کنټرول کولو لپاره بیا 3 علاجونه دي که په دې سره کنټرول شو ټیک ده کنه بیا نکاح ده بس شهوت د کنټرول کولو اولنې علاج دا دی چې خوراک کم کا خوراک ډیر زیات دی بل ګرم خوراکونه کو منګه او د حد نه سیوا خوراکونه کو نو صحابه بچي د نکاح طاقت نو د روجي آپشنو د روجي د وجه نه به شهوت چې کم دی کنټرول کېدو حدیث کې هم شته دی تذکره خو هغه وجه دا و چې دغه خوراکونه هم څه شي ډیر په احتیاط سره کم و دغه خوراکونه چې روجه به ونی ولا دغه به چې کومه دی هغه نفسي خواهشات ډیر کنټرول اوس زمونږ په پېشمني کې هم دومره خوراکونه دي په روجمات کې هم داسې خوراکونه دي چې دغه په بوزه کې موږ دومره خوراکونه نه کوو څومره چې روجه کې کوو نو دې روجو د وجې نه زموږ شهوت نه کنټرولېږي بلکې نور هم سیوا کېږي نو چونکې معده مړه شي او هغې باندې چې کومه دی مړه وي نو نفسي خواهشاتو توجه ډېره پیدا کېږي خوراکونه هم ګرم وي نو خو ګرم خوراکونه کوشش کوئ اعتدال سره کوئ او یو کم کوئ نو شهوت به کنټرول یو علاج دویم علاج چې کومه دی هغه سترګې دا موبایل نه دی دا موبایل کې چې کم تاسو دا غلط سیزونه فالو کړي دي او تاسو کم دا غلط د سکرین باندې په دې شیشه باندې چې کم شیان ښودلی کېږي تر څو چې دا په دې شیشه باندې ستاسو چې کوم دی خواهشات کمېدی نه شي بلکې نور به دا سیوا کېږي نو وګورئ موبایل کې غلط شیان ختم کړئ دا نظر سترګې ښکته کړئ دریم اهم علاج دا دی چې په یو داسې کار کې مشغوله شه چې کله چې ته په کار کې مشغوله یې نو ستا زړه ټول هغه کار طرف ته رجحاني بل طرف ته ستا سوچ نه پیدا کېږي ګوره نفسي خواهشات هله ډېر پیدا کېږي چې سړی فارغ وي او تنهایي کې وي نو سوچونه راځي چې څومره سړی مصروفه وي د ملګرو سره یا په یو کار کې نو سړی چې کومه دی هغه کنټرول وي دا 3 علاج دي که په دې علاجونو سره کنټرول شي ټیک ده که نه نو بیا څلور عام شپ نه هغه نکاح ده نکاح نه بغیر بیا نه کېږي دا ډېر یو خطرناک چیز دی نفسي خواهشات تا په عباداتو کې هم خلل راوستی شي ستا چې کومه دی احکاماتو کې کمزوري هم راتلی شي چې ته د الله حکم پوره کړې بیا الټا بل دا چې زنا طرف چې څومره عظیم او ګناه ده مرتکب کېدی شي چانسز ډېر دي که حقیقي زنا باندې نه وي نو د زنا چې کم هغه دواعي دي د زنا چې کم هغه نور وړې وړې زناګانې به ورته موږ وایو هغه خو ستانه کېږي ډېرې زیاتې په دې وجه سعید ابن المسیب رحمت الله علیه 84 سال عمر یو سترګې چې کومه د کار پرېښې وه بل هم کمزورې شوې وه هغه ټیم کې به ما دا خبره کوله چې دې وخت کې هم د ټول نه زیات زه د زنانو د فتنې نه ډېر سخت یارېږم په دې وجه د هغه یو شاګرد او چې 2-3 ورځې غیر حاضر و نو چې بله ورځ راغله ویې ولې وي ښځه مې مړه وه وي دې وجه نه غیر حاضر وم بیا چې مجلس نه پاڅېدو هغه روانېدو وایي بله ښځه دې کړې ده وایي نه نه شته وایي تا له زه خپله لور در کومه دومره حیران شو د هغه لور پسې د لوی بادشاهانو رشتې راتې هغله نه ورکړی دې شاګرد ته یې ورکړل نو هغه پوهېدو هغه شاګرد چې لاړلې نو هغه په دې سوچ کې و چې یاره نکاح خو مې هغه والا مجلس کې نکاح وتړل اول مهر هر څه مقرر شو ګواهان هر څه شاګرد چې کور ته لاړې په دې حق حیران و چې زه به اوس نکاح مې وشوه د واده لپاره انتظامات چېرته دې کې ور وټکېدو شپه ده مخصوصن ټایم دی چې خیال وکړو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه راغی خپله لور یې لاس ته نیولې وه د امانت واله عبادانه غوښتل چې د نکاح نه بعد ته دې ځان له شپې وکړي نو هغه بزرګانو اسلافو سره دې څومره غم چې یاره هغې ته د دې خبرې ادراک و چې نفسي خواهشات په انسان باندې غالب کېدی شي هغه د خطرت جوړېدی شي چې هغه عباداتو کې کمزوري راشي یا د زنا داسې غټې ګناه مرتکب شي الله رب العزت دې د خبرو عمل کولو توفیق